ښه، په آخر کې په دې باندې وغږېدو چې که بیزیک ټربل شوټ څنګه وکړو. مثلا یو نیټورک هم سم کار نه کوي یا کوم مشکل دی پکې، نو دا ډېر د اساسي شیان دي چې باید دغو ته باید پام وکړو تر څو هغه مشکل پیدا کوم. اولین کار به چې کوو لاینونه به ګورو، وایر به ګورو چې په وایر کې کوم مشکل شته که نه شته. بل د خپل سیستم مکمل ریسټارټ کوو که نه، کمپیوټرونه یا دا نور دي کېدای شي په هغو کې مشکل وي. بل خپل راوټر یې ګورو، هب ګورو که نه، سویچ ګورو، او دا هر یو په خپله باندې مطلب یو کار دی چې مطلب یعنې څنګه باید په دې باندې پوه شو چې په سویچ کې کوم مشکل دی یا هب کې یا بل دی. خو یا داسې د بیزیک لکه څنګه مې چې دا داسې یعنې داسې ساده یعنې ډېر وارې په یو کتلو باندې سړی پوهېږي چې یا لاین ترې راختلی ده یا لاین پرې کړکړل شوی ده که نه. مطلب دغه باندې کولی شو چې موږ هغه مشکل یعنې ډېر لوی مشکل پرې باندې پیدا کوو. بل د آی پي کنفیګریشن کوو، مطلب یعنې د خپل آی پي اډرسونه هم چې دي دا ټول کنفیګر کوو چې مطلب دا سم دي نه دي، مطلب دا موږ سم ورکړی دی که نه دي ورکړي، دا سم کار کوي که نه کوي، دا کنفیګر کوو. مطلب دا کولی شي چې موږ په له سیټینګ نه موږ خپل آی پي یعنې ټول کنفیګر کوو. بل ډي ان ایس چک کوو، خپل دغه ډومین نیټورک سروسونه چک کوو چې هغه کار کوي که نه کوي، مطلب څنګه دي. بل آی اس پی دا انټرنیټ سروس پروتوکول چې دی که نه، پرووایډر انټرنیټ سروس پرووایډر چې دی مطلب هغه ګورو، یا هغو سره ارتباط نه. فرض وکړه مطلب یعنې کوم یو سره موږ اړیکه لرو ګورو مطلب چې په هغو کې کوم مشکل شته که نه شته. او بل چک چې لپاره چک کوو د وایرس لپاره یا ملیشیس وایرس که نه، مطلب هغه یا مالویر چې ورته وایي. نو ګورو چې مطلب که کوم وایرس مسله یې چې باعث دې کېږي چې موږ نیټورک سم کار نه کوي، زموږ سیستم سم کار نه کوي یا کوم بله مسله ده. نو دا دغه ډېر داسې اساسي نه بلکې داسې اسانه شیان دي چې مطلب په دغو باندې هم کولی شي چې موږ ډېر غټ مشکلات موږ سره حل کړو. صحیح دی انشاءالله. فکر کوم نو د دغه ویډیو لپاره په همدومره کفایت کوي د دغه لیول نیټورکینګ لپاره. بیا هم زه به کوشش کوم چې مطلب دغه هر یو لپاره که ضرورت و په هغه باندې جلا جلا ویډیوګانې به جوړې کوم چې تر څو مطلب د تاسې هم نور مشکلات یې باندې حل شي او زما لپاره هم تکرار درس وي.